نجیب فایز پښتانه په شرمونو وشرمول. نجیب فایز بیا څه کړي دي؟ درنو کتونکو سلام، وخت مو بخیر. دوستانو تاسو په لاندې عکسونو کې مشاهده کولی شئ. تش په نوم دغه د پردیو هیوادونو جاسوسه نجیب فایز د هوس په نشه کې د بدمست ډول د پاکستانیو ممثلینو په غیږه کې خوند اخلي او په خپل دغه پلیته کړنه زموږ اسلامي تمدن او کلتور ته صدمه رسوي. دغه فاحشه د افغانستان لرغوني اسلامي فرهنګ سخت په ټکان کړی دی. د ټولو افغانانو څخه مو هیله ده چې په ګډه دغې بربنډې پر ټولنیزو رسنیو له لورې مبارزه پیل کړي تر څو د افغانستان دولت د خبریالۍ په جامه کې د پردي هیواد د استخباراتو لخوا روزل شوي دغه فاحشه لوري ته پام واړوي او نور یې د افغانستان د مقدسې خاورې په شړلو کې مرسته وکړي. دوستانو تاسو وینئ لاندې عکسونو کې د نجیب فایز تازه عکسونه راغلي دي. دوستانو که ویډیو یې هم راغله هغه هم تاسو ته شریکوو. تر اوسه موږ ته لا ویډیو نه ده رارسېدلې